د شهید ګیلامن وزیر د ژوند او مبارزې په اړه لنډ معلومات. شهید ګیلامن وزیر څوک و؟ هغه خپل مبارزه څنګه پیل کړل؟ هغه په خپل مبارزه کې له کومو ننګونو سره مخ سو؟ ګیلامن وزیر چا شهید کړ او قاتل یې چیرې دی؟ که غواړئ پوه سئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. ګیلامن وزیر څوک و؟ د شمالي وزیرستان د اسدخیلو اوسیدونکی ګیلامن وزیر چې اصلي نوم یې حضرت نعیم و، په اسلام آباد کې د څو کسانو لخوا په سوي برید کې تر سخت ژوبلېدو وروسته د اسلام آباد په یوه روغتون کې ساه ورکړه. تر ژوبلېدو وروسته د پاکستان ملتپالو پښتنو سیاستوالو، هنرمندانو، شاعرانو او نورو شخصیتونو له ګیلامن وزیر سره خواخوږي وښودله او د عاملینو د محاکمې غوښتنه یې وکړه. دغه راز د پخوانیو افغان ولسمشرانو حمید کرزي او محمد اشرف غني په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې میشتو افغانانو هم د ګیلامن وزیر په باب خفګان ښوولی او پر ده برید یې د پښتنو لپاره یوه ضایعه بللې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ فعال او شاعر ګیلامن وزیر به په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستان د حکومت او پوځ پر امنیتي پالیسیو ښکاره نیوکې کولې. له دې کبله نوموړی په 2023 زیږدیز کال کې پر پوځ د نیوکو او د خلکو د پارونې تورونو پر اساس نیول سوی و. هغه په خپلو شعرونو کې د لادرکو خلکو پر مسئله هم غږېدلی و او د پاکستان پر امنیتي مسایلو یې هم نیوکې کولې. هغه د 2024 میلادي کال په فبرورۍ کې تر شاوخوا 8 میاشتني زندان تیرولو وروسته خوشي کړی سو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټي ایم مخکښ غړي عالمزیب مسید د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې وویل ګیلامن وزیر چې بحرین ته د مزدورۍ لپاره تللی و او له هغه ځایه به یې غورځنګ ته مالي مرستې ورلېږلې، نو د په خبره په 2020 میلادي کال کې د پاکستان د حکومت په امر له هغه هیواده وایستل سو او نوم یې د پاکستان په ایگزیټ کنټرول لیست کې ورزیات سو. که څه هم د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو عالمزیب وایي چې پر ګیلامن او نورو یو شمېر پښتنو له ترهګرو سره د مالي مرستو تورونه لګېدلي وو، کوم چې بې بنیاده وو. نوموړی وایي پاکستان دغه کار د دې لپاره وکړ چې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې یا FATF ته وښیي چې هیواد ته د ناقانونه پیسو د لیږد د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي. دغه بې بنیاده تورونه وو چې له کبله د ګیلامن په ګډون ډیری کسان له بحرینه وایستل سول. د پی ټي ایم مخکښ غړي عالمزیب مسید وایي چې کله په 2020 میلادي کال کې ګیلامن وزیر له بحرینه په زور پاکستان ته وشړل سو، نو نوموړي بیا هلته د غورځنګ په هلو ځلو کې برخه اخیستل پیل کړل. عالمزیب مسید وایي ګیلامن عصري تعلیم ډیر نه و کړی، خو پوهه یې دومره درلوده چې ډیر په اسانه به د پښتنو او افغانستان مقدمه نړۍ ته وړاندې کوله. ګیلامن چې کله په 2020 میلادي کال کې له پی ټي ایم سره په پاکستان کې دننه مبارزه پیل کړه، نو تر ټولو مخکې و او په دې لړ کې نه یوازې جیلونه تیر کړل بلکې د امنیتي ادارو لخوا لا درکه کړل سو او له دومره ډیرو سختیو سره مخ سو چې نوموړي ورته د دوزخ نوم ورکړ. عالمزیب وایي ګیلامن وزیر چې څه په شعر کې ویلي دي نو د هغې علمي مظاهره یې هم کړې او د په خبره دا کار به په تاریخ کې ډیرو کمو خلکو کړی وي. ګیلامن وزیر د جولای میاشتې پر 9 په اسلام آباد کې په یوه حمله کې تر ژوبلېدو وروسته په پیمز روغتون کې بستر و. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د هغه د شهادت په شپه په یوه وینا کې وویل ګیلامن وزیر د جولای پر 9 په هغه ښار کې د آزاد خان داوړ په نامه یو تن او له هغه سره 10 یا 12 نورو کسانو په لرګیو او چړو پر سر وهلی وو. داوړ په شمالي وزیرستان کې یو ځایي سیاستوال دی او په پلازمینه اسلام آباد کې د جایداد کاروبار لري. وروسته له دې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر پولیسو د دې پیښې په تړاو د اقدام نه کولو په خاطر نیوکه وکړه، د اسلام آباد پولیسو ویل چې پر ګیلامن وزیر یې د برید دوسیه پرانیستې او پلټنې یې پیل کړي دي. له ګیلامن وزیر 5 بچي یعنی 3 لوڼې او 2 زامن پاتې سول. د 2 ورونه او 6 خویندې دي. ورونه یې په بهرنیو هیوادونو کې مزدوري کوي، مور یې ژوندی خو پلار یې مړ دی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننه مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبه لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.